السلام علیکم ملګرو. نسیم شاه په کرکټ کې یو بل غټ ریکارډ جوړ کو. حارث رؤوف هم د شعیب اختر یو غټ ریکارډ مات کو. د بابر اعظم د کپتانۍ په باره کې اخیری فیصله. بابر اعظم به نور د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وی او کنه. نو ډیر مهم معلومات در سره شیر کوم. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شي نو ضروري د نور خلکو سره شیر کړئ. د پاکستان کرکټ ټیم فاست بولر نسیم شاه ټولې دنیا واحد داسې کم عمره بالر جوړ شو چې پاته ونډه میچونو کې 13 وکټې واغستې. نسیم شاه ته دا اعزاز هم حاصل دی. نسیم شاه پاکستان د طرفه یو داسې واحد بالر دی چې په ډیر کم عمر کې په ټیسټ کرکټ کې هټ ټریک کړی دی. د نسیم شاه پرفارمنس په یو څو میچونو کې ډیر سخت خراب وو، خو د نیوزیلند په سیریز کې بیرته په ډیر زبردست طریقې سره کم بیک وکړو چې ډیر زبردست بولینګ یې تر سره کړی دی. د نسیم شاه کرکټ کیریئر آغاز شروع وس شوی دی چې پر روان وخت کې به نسیم شاه د کرکټ په دنیا کې ډیر غټ ریکارډونه جوړ کړي. نسیم شاه پاکستان کرکټ ټیم ته یو زبردست بولر میلاو شوی دی چې په اوس وخت کې په ډیر لاین او لینث سره بولینګ کوي. نسیم شاه همیشه لپاره په 145 او 150 سپیډ کې بولینګ کوي چې داسې بولران د نورو ټیمانو سره ډیر کم کوز دي. د پاکستان کرکټ ټیم تیز او خطرناک فاست بولر حارث رؤوف هم د شعیب اختر شل کاله مخکینی پخوانی ریکارډ مات کړی دی. پاکستان کرکټ ټیم پخوانی فاست بولر شعیب اختر په شل ونډه میچونو کې 13 وکټې اخیستې وي، او حارث رؤوف په شل ونډه میچونو کې 14 وکټې واخیستې چې شعیب اختر شل کاله پخوانی ریکارډ یې مات کو. او د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د بابر اعظم د کپتانۍ په باره کې هم اخیری فیصله کړې ده. څنګه چې تاسو پته اکثر په سوشل میډیا باندې بابر اعظم د کپتانۍ په حواله سره خبري چلیږي چې بابر اعظم ډیر زر د کپتانۍ نه ختم شي. اوس پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د بابر اعظم د کپتانۍ په باره کې اخیری فیصله کړې ده. پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر نجم سیټ ویلي چې بابر اعظم د سو پوری په خپل کپتانی نه وی پریښي، نو بابر اعظم به دغه وخت پوری کپتان وي. یعنی اوس دا خبره واضح شو چې بابر اعظم د 2023 ورلد کپ پوری د پاکستان کرکټ ټیم خامخا کپتان وي، بیا مخې ته پته نه لګي. که وګورم د بابر اعظم په کپتانی کې پاکستان کرکټ ټیم ډیر کامیابیاں ترلاسه کړې دي. او ځینې خلک وایي چې د پاکستان کرکټ ټیم د کپتانی لپاره بابر اعظم نه ریټیک. نو تاسو خیال لرئ چې پاکستان کرکټ ټیم لپاره بابر اعظم کپتان ټیک دی او کنه؟ خپل رائے زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. دا د کرکټ یو څو مهم خبرونه که تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو ویډیو ضروری د نورو خلکو سره شیر کړئ. ملاویږو بل ویډیو کې. د الله په امان.